بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زیم ستاسو مخاطب مفتی واجد علی اچینی او د حی علی الفلاح په شیشه باندې مخاطبم د حج او د عمرې فضیلت او د هغې مسایل په حوالې سره نن بیا زه تاسو ته مخاطبم. دا دویمه حصه ده چې زه تاسو ته مخاطب کیږم. زمونږ پرون بیان په حج او د عمرې په فضیلت باندې شوی و. نن مونږه د حج او د عمرې مسایل هم بیانو او دې سره سره هم به فضیلت بیانو. د هر یو حکم فضیلت او د هر یو رکن فضیلت او د هر یو واجب فضیلت او د هغې مسایل به تاسو ته انشاءالله زه تفصیلا بیانوم چې ستاسو د حجیانو د سفر الله پاک په خیر امن او په علم سره وشي، بصیرت سره وشي. تمام معززو، د حج نه مخکې زمونږ عام طور عمره راځي. زمونږ څونه حجیان چې هغه د پاکستان نه ځي که د نورو ملکونو نه راځي نو هغه ړومبې عمره کوي او اخري کم فلایټونه وي نو په هغې کې بیا انسان طاقت والا وي نو حج قران کوي، حج عمرې دواړو احرام وتړي، یا صرف حج افراد وکړي، د حج صرف هغه نیت وکړي او حج وکړي. معززو، حج په درې قسمه باندې دی. یو دی حج قران او یو دی حج تمتع او دریم دی حج افراد. د دې وضاحت په انشاءالله زه په بله حصه کې تاسو ته کوم. د هغې نه مخکې چونکې عمره ده، هغه عمرې له چې څونه اوسه خلق ځي، که هغه مدینې منورې ته ځي حجیان صاحبان، هغه مدینې منورې ته د پاکستان د طرف نه ړومبی 10 فلایټونه 10 ورځې هغه مدینې منورې ته د هغې روانګي وي. څنګه چې پرون 29 تاریخ دی، 29 تاریخ و 2025 هغې د مدینې منورې سفر ابتدا وشوه. نو دا 10 ورځې به مدینې منورې ته ځي، د هغې د آدابو به خیال ساتي. په هغه موضوع باندې به مې انشاءالله زه تاسو ته مخاطب کیږم. د هغه دی نه چې بیا دی حجیان صاحبان د مدینې منورې نه مکې معظمې ته راځي نو هغې هم د هغه ځای نه عمره ادا کوي. نو د عمرې اهم فضیلت او د عمرې اهم مسائل هغه تاسو ته وړاندې کومه. عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمرې پسې عمره کوئ او عمره د بل عمرې په مابین کې تاسو نه څونه خطاګانې شوي، ګناهونه شوي، هغه د دې دپاره کفاره ګرځي، یعنې د ګناهونو د بخشش ذریعه ګرځي. او څنګه چې حاجیان صاحبان د الله ملمانه وي، دکه شان عمره کوونکي هم د الله ملمانه وي. الحجاج والمعتمرون وفد الله، او بل حدیث کې راغلی دی الحجاج والعمار وفد الله. دا د الله وفد دی، د الله ملمانه دي، د الله نمایندگان دي. که چېرې دي د چا دپاره توبه غواړي نو ته مغفرت یې کوي، که چېرې دي د چا دپاره دعا غواړي الله پاک د هغې دعا قبلوي. نو معززو، عمره دا یو سنت عمل دی او په دې باندې مونږ ځان پوه کړو. عمره د دې پاکستان نه چې دا څونه حاجیان ځي او اخیره پورې ځي نو اکثر په دې کې حج تمتع کوي، یعنې ړومبې عمره کوي او د عمرې د فرایضو واجباتو سنتو نه چې فارغ شي، د حلال شي، د هغې نه پس بیا د حج په ورځو د حج ایام چې راشي، 8 ذوالحجه چې راشي نو بیا د حج احرام تړي او بیا مینا ته ځي، مینا ته روانګي کوي. نو دغه د حج تفصیل به انشاءالله رستنو حصو کې تاسو ته بیا بیانوم. عمره چې دا د یو سنت عمل دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارکه کې د نبوت نه پس، د هجرت نه پس، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مدینې نه چې تشریف راوړی دی او عمرې کړي دي نو هغه سرور عمرې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کړي دي او هغه ټولې په ذوالقعده کې کړي دي. عمره دې دی نه چې مونږ کوو نو یا به زمونږ ډایرکټ چیاز وي او یا به زمونږ انډایرکټ وي. که چېرې زمونږ ډایرکټ چیاز وي د پېښور نه، اسلام آباد نه، کراچۍ نه، فیصل آباد نه، کم ځای نه وي د پاکستان نه، نو که ډایرکټ وي او مونږ په جده باندې کوځئ نو بیا تاسو ته پکار دا دي چې د میقات نه مخکې تاسو احرام وتړي. د شریعت یو حکم دی، د اسلام یو حکم دی او د پاک حرم د بیت الله د خانه کعبې مقدس فضیلت دی
الله پاک په ټول عالم کې دا ځای چې ګرځولی دی دا د ټولو نه افضل ترین ګرځولی دی او دا د اول عبادت خانه ده. ان الله پاک قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې اول کور د عبادت دپاره ایښودلی شوی دی هغه وضع کړی شوی دی هغه خانه کعبه ده للذي ببکته هغه کور دی چې په مکه کې دی. نو دا دی یو فضیلت دا دی یو د دې مسجد حرام خپل حدود دی او یو دا مکی خپل حدود دی او بیا د دې نه بهر بیا د میقات خپل حدود دی. دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام په وساطت باندې الله پاک ورته ذکر کړی دی چې د هر طرف نه د دې خپل یو میقات دی. میقات هغه ځای دی چې کله انسان مکې معظمې ته راځي نو دی به دې ته احرام تړي یا به د حج احرام تړي یا به د عمرې احرام تړي. ولې دی بیت الله له راځي نو بیت الله حق دا دی چې ته په احرام کې راشي نو دی احرام به خامخا تړي. د هر ملک دپاره د مدینې منورې دپاره ذوالحلیفه دی چې اوس ورته ابیار علي وی او زموږ د پاکستان هندوستان او د کشان د بنگلادیش ته زموږ د دې طرف مشرقي خلکو دپاره دا چې یلملم دی چې دا جیاز زی نو د یلملم په حدود او محاذاتو کې دی تیریږي. دا زموږ فلیټونو والا جیازونو والا هغې دا اعلان بیا دننه کوي لس 15 منټه مخکې د دې اعلان وکړي چې میقات باندې اوس تیریږو که چا احرام نه تړلی نو احرام دې وتړي او نیت دې وکړي. نو د دې مسلې شرعي دا دی حکم دی چې میقات باندې ته اوړي نو ته به په احرام کیږي تا به د حج احرام یا تړلی او یا به د عمرې احرام تړلی وي. لازماً کچری ته په میقات باندې داسې اوړي چې تا احرام نه تړلی نو د شریعت د طرفه په دا باندې یو جرمانه عاید کیږي چې هغې ته دم وي. دم په عربی کې هغه وینې ته وي خو دا دم د دې خپل حکمونه دي خو زه تاسو ته د دې وضاحت لږ شان اوس دلته کومه چې دم چې په سړي باندې راشي یا زنانه باندې راشي په څو احکاماتو کې راځي هغه به د دې تفصیلا درته بیانوم خو د دې میقات مسله کې درته اوس وضاحت کوم. کله چې په میقات باندې انسان بغیر احرام تیر شي او د حرم پاک ته روان دی نو دته شریعت دوه حکمونه ورکوي. یو حکم دا ورکوي چې ته واپس شه او میقات ته لاړ شه او ته د میقات نه احرام وتړه او بیا راشه حرم پاک ته. نو تا باندې بیا دم نشته او دم وی دیتا چې الته یا ګډ یا چیلې هغه به ته د حرم پاک په حدودو کې د مکې په حدودو کې د مکې معظمې چې کوم حدود دي د حرم شریف هغې کې به دننه ته به دا ګډ علالې او د هغې به قرباني کې او بیا به هغه ته د هغه د فقرو د مکې فقرو باندې هغه تقسیمې هغې ته به حواله کې تملیک به هغې ته ورکې. دا دم به ته الته کې د دې دم حکم الته دی دا دم ته دلته نشي ادا کولی که ته وې زه به کلي وطن کې ګډ یا چیلې حلال کما غریبانانو باندې به تقسیم کما نو دا ستا نه ادا کیږي بلکې د دې دم حکم صرف مکه معظمې حدود د حرم پاک حدود دي چې الته به ته دا حلالې او الته به په غریبانانو باندې تقسیمې هغې به تملیک کې. نو دا دم پتا باندې راځي کچری ته د میقات نه وړې دی همداسې نو تا ته دغه شریعت دا حکم کوي چې ته واپس لاړ شه نو ته خو جیاز کې دوباره واپس نشي راتلی خو تا ته دا اختیار هم شته دا یو سهولت هم شته چې دا جدې ته راړې نو ته د جدې نه طائف ته لاړ شه دغه میقات دی قرن المنازل دا یو میقات دی او دغه هلته ته لاړ شه او هغه ځای کې ته احرام وتړه او بیا ته راشه نو تا نه دم ساقط شو په تا باندې دا دم نه راځي. خو کچری ته لا نړې او ته بیا جده کې یا احرام تړې چونکې دا د میقات کې دننه حصه ده نو تا باندې دا دم بیا راځي ته به دې سره عمره به کې او دم به هم ادا کې الته. نو دې د وجې مونږ ټولو مسلمانانو رونو ته د دې خبرې وضاحت کو چې کلم تاسو ځئ حرم پاک ته نو تاسو به لومبی احرام تړئ نو که ډایرکټ جیاز وي نو تاسو ایرپورټ کې احرام وتړئ تاسو ته د اختیار دی که د احرام نیت او تلبیه تاسو په جیاز کې کوئ که په ایرپورټ کې کوئ که په کور کې کوئ د دې پابندي نشته دی د اسلام د طرف نه دا تا ته اختیار دی خو د میقات سره میقات ته به نه وړې د هغې نه مخکې یا میقات سره به د دې خامخا ته د احرام نیت کې او تلبیه به وي. احرام وایي څه ته
د احرام دا طریقه ده چې ته به سړو دپاره چې دی به دوه سپین څادرې مستحب دي، سنت دي، نور قسمه رنګونه هم استعمالولی شي، خو ته به ولامبې. دا یو سنت عمل دی. تاسو ته زه اسان طریقه ښیم چې تاسو کلم د کوره وځئ نو چونکې غسل ارزی کې داسې مهیا نه وي، آسان نه وي او رشونه وي په ایرپورټونو باندې، نو تاسو د پدې نیت باندې په کور کې غسل وکئ چې دا زما د احرام دپاره غسل دی، نو دا سنت په ادا شي. که رستو ستاسو د اودس ضرورت رامغي او د اودس ماتې ضرورت راشي نو خیر دی، څه حرج نشته دی. تاسو په دې کې اودس ماتې اودس کولی شئ. تاسو په ایرپورټ باندې راغئ او تاسو بیا اودس کول غواړئ، اودس ماتې کول غواړئ، هیڅ حرج نشته دی. بیا خیر دی، تاسو خپل حاجت پوره کوئ او بیا د هغې نه پس تاسو اودس وکئ او احرام ځان نه تو کوئ. 2 رکعته دا احرام تاول دا سپین دا سنت دی. او بیا هر قسم صادری دا په عمره کې هم فرض دي او په حج کې هم فرض دي. نو دا احرام به تاسو وتړئ او 2 رکعته نفل به وکئ. د احرام 2 رکعته نفل هغه تاسو که نیت کې وایي که نه وایي، صرف دومره وایي چې 2 رکعته نفل کوم، که وایي چې د احرام 2 رکعته نفل کوم هم اسانه ده. دې کې څه قید نشته دی، لازمي نیت وکئ او 2 رکعته نفل وکئ او د هغې نه پس بیا تاسو نیت او تلبیه ووایي. نو دا لومبۍ خبره تاسو د احرام یاد وساتئ چې احرام کې به تاسو نیت لازمن کوئ، اللهم انی اريد العمرة فیسرها لی وتقبلها مني. دا به کوئ لازمن. که عربۍ کې چاله نه ورځي پښتو کې وایي الله د عمرې نیت کوم ماته آسان کې مانه قبول کې. دا یو فرض شو په احرام کې. او دویم فرض تلبیه ده، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا په هر مسلمان چې څوک حج کوي عمره کوي په د زده کول دا فرض دی. دا به لازمن وی، کاغذ نه دی وی، خپل یاده کا، خو لازمن چې نیت وکئ او تلبیه وایي. تاسو احرام کې شوئ، دا د احرام پابندۍ په تاسو باندې شو. د میقات نه مخکې دا احرام تړل په تاسو باندې فرض دی، لازم دی. دا هم وتړل او د هغې نه پس د احرام پابندۍ در باندې راځي او دا بیا تاسو عمره کوئ. نو راتلونکي حصه کې به انشاءالله زه تاسو ته د احرام پابندۍ هغه بیانوم او بیا به ورپسې نور د عمرې فرایض بیانوم او واجبات. انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به تاسو ته زه مخاطب کیږم. په دې باندې اکتفا کوم. والسلام.